سوال دی وی تاسو له موږ دا مسله اورېدلې ده چې لور له زکات نشي ورکولی ځکه چې پلار پرې خرچه کوي نو سوال دا دی چې هغې لور له زکات ورکولی شي او که نه کومه چې د رضاعت لوري رضاعت لور څنګه چا مور ولا شوده ورکړي د دې سړي مور ولا شوده ورکړي چې سړي مور ولا شوده ورکړو نو بیا خو د خوب شوه چې د ښځې ولا پی ورکړي چې د ښځې ولا پی ورکړي 15 پیري یا د دې نه زیات او د هغې عمر 2 کاله کې دننه و ماشوم و دې سره رضاعت هغه ثابتېږي او داسې شوه نو چې داسې شوه نو دا جنۍ دا ماشومه چې د دې کس د ښځې ولا پی ورکړي دا د څه شوه لور شوه ورسېدېږي اوس سوال دا دی چې دې لور له زکات ورکولی شي که نه شي وي دا خو لور ده که نو جواب د دې مسلې هغه دا یاده کړي انسان خپلو بچو له چې کله هغه فقیراني زکات نشي ورکولی وجه د هغې دا دی چې د پلار باندې شرعا واجب دي چې دی ورپرې خرچه کوي واجب دي نو دې څنګه هغوی له زکات ورکوي ها بعض استثنایي حالات دي هغه خپل ځای کې مونږ بیان کړي هغه تفصیلي مسلې دي خو عام قانون دا دی چې چا خرچه په تا لازم ده هغوی له زکات نشي ورکولی ته دې کې هیله م راغله اوس په تا باندې د لور خرچه لازم ده تا د کور کې ناسته ده ستا لور ده ته تربیت کې ستا زوی دی وړوکی دی ته تربیت کې ته یې دوی له زکات ورکو نو زکات ته م ورکو د زکات نه دې ځان خلاص کو او ځان دې خلاص کو د څه نه د خرچې نه دوه کاره دي وکړو دا هیله شو ځکه شریعت د دې نه منع کړې ده د شمور پلار الله اکبر هغه عربي عالم دی کلیپ ډېر مشهور پرې تاسو به لیدلی که نه دا کلیپونه ډېر ګوري دا داسې نن سبا د میډیا نه څوک پاتې نه دی هر سړي سره دا موبایل شتي نو چې ګورئ او خلاصیت یې نشته نو بیا پکې داسې وګورئ چې دنیا او آخرت ته پکې فایده راسي هغه عالم نه ټلیفون ورته کېږي او تپوسونه یې کېږي پروګرام کې او یو کس یې دا تپوس وکړي چې زه مور له زکات ورکولی شم او که نه د دې نه مخکې چې هغه جواب ورکړه ورته په ژړا شو دا خبره ده د ژړا چې داسې وخت ته سړی پاتې چې سړی تپوس دا کوي چې مور له زکات ورکوه ده ته دا تپوس ولې نه کوي چې ښځې له زکات ورکولی شم او که نه زوی له زکات ورکولی شم لور له ورکولی شم دا دوی باره کې تپوس نه کوي مور پلار دا خو ما نه یو کس تپوس کړی او ما نه یو خو د اورېدو خبره ما ته یو کس ویلي وي د مور پلار له سرسایه ورکولی شم او که نه سرسایه هغه 2 کیلو 2.5 کیلو وریجې نه دي چې دا چا له ورکوم مور له به ورکوي پلار له به ورکوم ما ورته ویل ته په سرسایي ورالوی کړی که څنګه تا له به سرسایي درکولې که زکات به درکوم شرم او حیا نشته یو خو شرعي مسله د سړی هسې تپوس وکړي ځان پوه کولو نه چې داسې روا ده که ناروا ده یو سړی کوي لګیا دی نو ښځې له به سرسایه ولېږي ځان دلته ذلیله کوي د ذلت ژوند تېرولو ته تیار دی خو چې د ښځې ارمانونه پوره کړم او چې د هغه قیمتي انسانانو خبره راشي نو دا بې ادبه بیا تپوس کوي که دوی له سرسایه ورکړم ما ورته ویل ستا په دې سرسایه که بل پرسته ورکړي دوی به څه پوه شي 2.5 کیلو وریجو باندې به څه وشي دا کوي بیا به روان کال ته موږ ډډه لګولي چې وړوکي اختر به راځي موږ به بیا سرسایه ورکوو که دا بوډا بوډۍ وو ځکه د هغوی پته هم نه لري سایه خوله کې ده دا بس خبرې نو دغه شان د مور پلار خرچه چې کله په تا لازم شي او دا کله لازمیږي چې هغوی کمزوري شي او ته زورور شي نو ته دوی له زکات ورکولی شي نشي ورکولی ښه خو دا هغه بچي دي د بچو خبره چې ما کومه وکړه هغه بچي او نوسي چې تا نه پیدا دي ستا د ملا نه پیدا دي د هغه بچو د نوسو خبره ده هر چې هغه بچي دي چې هغه د رضاعت ته لاسه بچي شوي دي نو دوی له ته زکات ورکولی شي ځکه چې په تا باندې د دوی خرچه نه ده لازم ورسېدې که نه لکه اوس یو سړی دی کور ته یې ماشوم راوړی شو د ده زنانه له پی ورکړو نو د ده څه شو زوی شو په ده لازم دي چې په دې زوی به خرچه کوي او د ده تربیت به کېدی به رالوی نه نو چې خرچې پې نه ده لازم ورسېدې پې خبره که نه خرچه چا له زکات نشي ورکولی چې په ته یې خرچه لازم وي او رضاعي بچی چې کوم دی د ده خرچه په هغه پلار باندې چې رضاعت ته لاسې پلار شوی دی په هغه نه ده لازم